سلامونه ګران دوستانو زمانم زمان فریدی د تاسو زما غږ د زمان کرپټو ډاٹ کام یوټیوب چینل نه اوري ګران دوستانو نن چونکې د دوشنبه ورځ ده او زه تاسو ته هر هفته دوشنبه کوشش کوم چې عمومي معلومات تاسو له د هفته در وړاندې کوم چې په تیرو یو هفته کې په مارکیټ کې څه حال احوال دی ګران دوستانو انګریزي کې وی بای ناو اوسه پورې تاسو مکمل په دې پوه شوي چې روس یوکراین او نړۍ د روس خلاف او د روس مرګري کوم ځکه ولاړ دي او څه سیاست لري هغه د تشریح ضرورت نه لري د نن د وخت نه به زه شروع کوم وروسته به لاړ شم هغه دا دی چې په موجوده وخت کې په یورپ کې ټوله دنیا کې دا خبرونه خوريږي چې په یوکراین کې روسان کیمیاوي مواد استعمالي چې خطرناک دي او روسان وایي چې دا کېدای شي د خپل د دوی کاری په مونږه تپي دا خبرونه روان دي چې دا ډیر زیات باعث د مارکیټ د مختلفو کمپنیانو زوال یعنی بيخي خطرناک دی ورته پدې چې اغه زینا اغه کمپنیانه راغونډيږي په دې اکله به تاسو ته مثال درکم بیا او عملی نیوز به تاسو له درکم دویمه خبره دا ده چې په کرپټو کرنسي سره د سرو زرو قیمت 2015 ډالر ته د اگست د 2020 کال نه پس لومبي ځل د پاره دا قیمت براوخته په امریکا کې د امریکای پریزیدنت جو بایدن د چهارشنبه په ورځ بود په ورځ 13 هفته کې خپل ایگزیکټیو آرډر یعنی اعلی حکم د کرپټو کرنسي په اړه چې وړاندې کړنو هغه ډیر زیات د کرپټو کرنسي د کمیونټي د خلکو خوښ شو ولی د کرپټو کرنسي چې کوم بیسټ کوینز دي لکه بیټ کوین ایتھریوم لایټ کوین سلونا داسې لوی کوینونه چې دي دوی ډیر زیات په تشویش کې و چې کې دي شي یو ډیر جدي او خطرناک فیصله وکړي خو د امریکای پریزیدنت برعکس د کار وکړ زما د مطالعه مطابق د فاینانشل ټایم د سټرډي د ورځې هغه دا دی چې جو بایدن خپل آرډر کې دی ته ویل چې مونږه په کرپټو کرنسي کې بدلون صرف دا غواړو چې د امریکای د سکیورټي یعنی د ویلیو او اهمیت چې د فاینانشل لحاظ نه ده هغه په کار ده محفوظ وي څه مطلب چې د خلکو پیسې ورکې نشي د امریکای پریزیدنت دا هم ویل چې ډیر زیات غیر رسمي کمپنیانه مونږه بلیک لیست ک او هغه مونږه پابندیزونه په اولګول او په پابندیزونه اولګول نو چې کومه کمپنیانه هغه صحیح دي هغه ته ویل چې تاسو به کار کوئ خو راتلونکي یو سلواتیا ورځو کې بزه تاسو ته نوې لا در معرفي کوم دا د پریزیدنت خبره ده او خپل مختلفو اورګانونو ته حکم وکړي چې د یو سلواتیا ورځو دننه چې دا ډېری میاشتې کېږي تقریبا د شپږو میاشتو نمبر کېږي د دوران کې یعنی د خلکو په سر بیا یو تلوار ځوړند اوساتل چې سم کېدی شي بهر حال دغه خپل اناونس کو دغه ډیټیل په نیوز کې د تاسو لیدای شي دا غینه پس که بیا مخ کې وګورو مختلف کوینونه په مختلفو وختونو کې په مختلفو پرایسونو کې خپل قیمتونه برته اوساتل که تاسو وګورئ بیټ کوین د 8000 9000 سلويخ زره ټچ کوي او دا ویل کیږي چې تر راتلونکي میاشت د اپریل میاشت 15 یا شلمه پورې بیټ کوین خپل غ سپورټ لیول 200 زره ته ورسي د کرپټو کرنسي په حالاتو سره مونږه دا هم وورید چې د روسیې کوم اولیګارک یا اشراف چې دي کوم میلیونرز دي بیلیونرز دي اغوی ډیر زیات تیزی سره په دوبۍ کې خپل بیټ کوینونه خرڅي او یو خبر خداو چې تر 6 میلیارډ بلینز ډالر کوینونه بیټ کوین د روسي سرمایدارانو په استرالیا کې خرڅ کړي دي کله چې ډیر غټ ترانزیکشنز کیږي نو دا په قیمتونو باندې هم منفي اثر پروزي په دې چې کله دا پته نه لګي د چا پیسې چرته لاړل دا یو خطري نو په دغه دوران کې د روسي اولیګارک یا کوم بیلینیر چې دوی خپل پیسې د برتانیې نه خاص کر د زینه د پیسې وبوسي او یو ای او دوبۍ په مارکیټونو کې جایدادونه اخلي او خپل کرپټو کرنسيانه خرڅي لګي دي او خپل ځان ته محفوظ ځای نه لټي په دې چې زمان کرپټو ډاٹ کام په یوټیوب چینل کې تاسو ته بارها او په ټیک ټاک کې ریپورت درکړی دی الریډي چې د
مغربي دنیا هغه پابندیز یا سانکشن چې ورته وي هغه په رشیا باندې خالی نه دی. هغه د روس په مختلفو ارګنایزیشنز په روس بانکونو په د روس په سرمایدارانو په اراوند دی ورلد چې سره روسیې سره تعلق ساتي هغه باندې فشار وروړي، حتی دوی ته دا اختیار ورکړي چې دوی نه په پاسپورتونه اخلي. ځنې ځایونو کې ځنې بانکونه الاود کړي دي، هغه ځکه چې هغه کې د خپل انګريزانو یو ګټه ده، هغه باندې به زه خبرې وکم. همداسې چې مخکې لاړ شو او خپل تبصره ز جاری وساتم، د کریپټو کرنسي سره سره ما تاسو ته ویل چې د سرو زرو قیمت هم 2015 ډالر ته یو اونس چې هغه 23.4 ګرامز جوړیږي. دینه د قیمت تاسو وګورئ چې د کال 2000 اگست نه لومبي ځل د پاره د پرایس خطلې دي، نو ډیر پیسې التم چې انتقال شوی سرو زرو ته پدې چې د کریپټو کرنسي یره دا چې لا حکومتونو مکمل خپل قانون نه دی رایج کړی دی، نو د هغې د وجنه پرایسونه فلکچویشن کوي، یعنی کوزه وبرزي او سره زرو خواتزي یا بانډز خواتزي. نو دا هم یو رپورت ده چې د کریپټو کرنسي پرایسونه کوزه وبرچزي هغه د ګولډ یعنی د سرو زرو د وجنه کېدای شي. ګرانو دوستانو، د ګولډ نه چې ورپسې تیر شو په دنیا کې د لاجستیک انتقالاتو په حقله که تاسو وګورئ په نړۍ کې یو ډیر لوی بدلون راغلی دی. هر یو لوی ملکونه زه لکه چاینا، برټن، امریکا یا یورپین کنټریز، روس، دوی بذات خود اوس بلوکونه جوړي، وړه ملکونه ځان سره راکاږي چې هغه کې تاسو وکړه چې ایون د ریجن کې پاکستان غوندي یو ملک هم هغه خپل سټاند واخیسته، کلیر کټ ویل چې مونږه دا د پروسیجر لرو، دا د زموږ شرایط دي. د سعودي حکومت او د دوبۍ مشرانو د امریکای د جمهور رئیس ټلیفون اوچت نه ک، نو دا هم یو ښکارا جواب ده. الان کې هغه ډیر پولایټلی ورته ویل چې تخپل ډیلیګیشن مونږ ته سعودي ته راولېګه او د دوبۍ مشر شیخ محمد بن زاید هغه ورته ویل چې مونږ تاسو سره میټینګ تکینو، خو لک فلال مونږ ته وخت راکړه. دغه دلیل دا ده ګرانو دوستانو چې تیل د تیرې لسو ورځو نه یو دم قیمتونه د 15 ډالرو نه تر 110 ډالرو او دا ممکن چې 150 ډالرو ته لوړ شي. نو د امریکای فشار یا پرشر په دوی دا ده چې اوپیک یا اوپیک پلس ملکونه چې څومره د کې روس هم شته دي، کې کوم ملکونه چې افریقا کې دي، په ګلف کې دي، هغه تیل تولیدي، نو دا په اوپیک پلس کې دي. نو په اوپیک پلس کې راشیا هم دی چې راشیا خودي قطع ختم کړ چې نور تاسو مونږ ته نه ایکسپورټ کولای شي او نه امپورټ تاسو سره کوو. نو هغه خو اوټ شو په دې چې هغه اوس ګرام دی چې هغه خپل یوکرين باندې هغه یو حمله کړې دی او په یوکرين کې هغه خپل ځان ښکارا کړ، نو اخو اوټ کو. خو نور باندې که مختلف لګ فشار هم وروړي، لګ غونډه سخت می لګ نرم می، خو د امریکای غرض دا ده چې په تیلو تولیداتو کې اضافهوالی راشي چې ترغو قیمتونه وغورځيږي. او عربان دا نه غواړي، هغه غواړي ډېری پیسې په لګو تیل وروړي. امریکایان وایي چې نه، ډېر تیل تولید کړه چې مارکیټ کې سپلای زیات شي. تاسو ته د بزنس یو هغه په انسان په بدن کې چې څنګه د ویني رګونه امپورټنت وي، نو داسې په بزنس کې ډیماند او سپلای، تقاضا او سپلای چې عرضه ورته وي، نو دا ډیر ضروری دی. نو دلته که ډیماند مارکیټ کې زیاتیږي او سپلای کمیږي، نو پرایسونه برزي. چون کې دلته اوس ډیماند ډیر زیات شوی دی، سپلای کم دی، نو امریکا وری دی چې خاص کر په ګلف کنټریز کې یو ای دوبۍ، یو ای هغه امارات چې کوم و سټیټس دي، او په دغه کې ګلف کنټری کې بل چې سعودي عرب دی، هغه ډیر زیات تیل لري چې دوی دوړه شیخ محمد بن زاید دی او پرنس محمد بن سلمان چې هغه دوی له لیفت ورنکه. نو بیا د امریکای پریزیدنت هغه د شیخ محمد پلار ته چې سلمان شیخ سلمان دی، هغه کینګ دی، هغه ته ټلیفونونه وکړو، خو هغه ورته خبره ګول مول کو چې مونږ څه کوشش کوو. د دې دا مطلب ده چې د دنیا ځکه څنګه ما تاسو ته وی چې لوی پاور هغه بلوکونه جوړي او بلوکونه جوړ شو الریډي، نو دلته اوس یو وار شروع شوی دی. تاسو ته زه به دا وایم چې په دنیا کې د تیلو، د سرو زرو، د غنمو نه علاوه مکډونل غونډه غټه کمپنیانه چې په نړۍ کې دا یو ډیر لوی فاست فود دی، دا په روس کې د
800 نه بره 850 تر 900 آوټلیټس یا ریسټورانټس وای وردا الته لري چې آی ټول بند ک او مکډونل هڅه ملته نه کامیابېده په دې چې الته ډوډو پیزا په نوم باندې او تیمریک په نوم باندې کوم فود چین کمپنیانی دي هغه ورو تیاری نیولې و چې روس پویده چې موږ به یو ورځ دې سره په لانجه کې روزو نو هغه ورته خپل د منطقې هغه ریسټورانټونه او هر څه ولا تیار ک او هلته ورته آماده ک دوی چې څنګه التنه د پابندیز یا د سانکشن د وجنه پراوتو کې شو نو هغه خلک چې کوم بیروزګار شو نو هغه خلک فورن په ډوډو پیزا یا ټرمریک او داسې به نور لسګونه نور ریسټورانټونه وي چې د دوی هغه خلا یا ځای ډکی په دې چې روس د دې متحمل کېدی نشي چې په زرهاو خلک د مکډونالډ بندیدو سره بیروزګار شي یا د نورو کمپنیانو لکه د سویډن یو فرنیچر کمپنی ده چې هغه آیکیا نومیږي په دنیا کې دغه لوی لوی سټورونه دي په هر سټي کې چې هغه کله سټور جوړي نو هغه په جریبونو دوه درې جریبه یا مینیمم 1 جریب زمکه چې هغه ځان ته ونلري هغه کار کولی نشي دغه نیچر تاسو په ګوګل کې وګورئ هغه پاکټ فرنیچر ورکی هغه هم سویډن خپل کمپنی بند ک نو روس ورته خپل فرنیچر کمپنیانو ته فورن خلک اټریکټ ک التراغلو نو دا کوم کله چې د یو ملکونو په منځ کې د اکونومکس وار شروع شي یا ټریډ وار شروع شي نو مخکې خو هغه لکه د سوړ جنگ غونډه د امریکای مخکنی رئیس جمهور یا جمهور رئیس پریزیدنت چې ډونالد ټرمپ هغه یو داسې بزنسمن سره یو چې هغه د روسي ځان سره کنټرول کې ساتل او مرګره ساتل او دوست ساتل او هغه بیلانس وساتل خو د پریزیدنت جو بایدن چې دی دونه شو کولای چې هغه خو دوی خپل اهداف لري هیلری کلینټن هغه غوښته چې کلینټن روس سره په شخړه کې بوخت شي خو دغه مخه بیا ډونالد ټرمپ ونیول نو دا ډیر ضروری خبرې دي چې په کار د مونږ په دې پوي شو چې په ورلد کې کوم اکونومکس ټریډ وار روان ده نو دا په کریپټو کرنسي باندې اثرات پریوزي دا ډیر زیات بد اثرات به اچول خو چون کې دلته په روس کې کریپټو کرنسي برعکس یعنی الټا اپوزیټ ډیر زیات پوزټیو کې لړ ځکه چې کوم چریټي یا پیسې مرسته کې دی په یوکرين سره نو هغه هم د کریپټو کرنسي له سره کېده او که هغه ته ټریډ کیږي ما مخکې تاسو ته په ویډیوز جوړ کړی دی که یو سړی په ځنګل کې رواني هغه سره انټرنیټ نو هغه سره پیسې رواني چیرته چیزي غزي هغه نن سبا تاسو کته شي چې په کریپټو کرنسي سره تاسو پرچیزینګ پاور لري هغه تاسو اخلي بهر الزاغه ډیټیل تنظیم خو کریپټو کرنسي هم پوزټیو دی امریکای چې په ایگزیکټیو آرډر کې هم نرمي راوسته او په ساوث کوریا کې چې دا یو ډیر لوی پوزټیو خبر ده چې د ساوث کوریا نوې پریزیدنت یا هغه سربراه چې راغی هغه خپل د کریپټو یو فند خپل کریپټو کرنسي سره ډیر زیات هغه دلچسپي لري نو هغه خو کریپټو کرنسي ډیر زیات ویلکم ک په ساوث کوریا او ساوث کوریا په دنیا کې یو ډیر زیات انډستریال کنټری دی که دغه د ټریډ لحاظ نه د فاینانشل لحاظ نه ډیر سټیبل کنټری ده د دنیا غټو ملکونو سره هغه د خکر جنگي د اقتصاد یا د اکونومکس په سټیټس کې سټیج باندې نو دا هم یو پوزټیو نیوز دی ګران دوستانو مونږه اوس د نوې هفته شروع کیږي چې د 14 مارچ بوي او دلته د خلکو یو نوې امید پیدا شوې ده چې امریکای هم نرمي راوسته ساوث کوریا پریزیدنت هم ویلکم کوي په یوکرين او راشیا کې هم کریپټو کرنسي ډیر زیات پوزټیو رول لري اگر چې دلته ډېر نور خبرې دي زه به تاسو ته ان شاء الله ورو جوړ کوم هغه د ډالر یو خپل نوې کار هغه دا شروع کړي چې د برتانیې خونه خو د برتانیې چانسلر هغه ایکس چانسلر چې ایکسچینج چانسلر چې کوم هغه اعلان وکړ چې مونږه سی بي ډي سي خپل کرنسي روبوسو او هغه پاک له ډیر لوی خبرې دی به تاسو ته به وایم چې د انسانانو ته کوم هدا پورې خده کوم هدا پورې نقص کې د انسانانو کنټرول او دغه وجنانو زه په دې بم تاسو ته دغه جوړوم ویډیو ګرانو دوستانو زمان crypto.com په یوټیوب کې دا شیر او سبسکرایب کړئ خپل دوستانو سره شریک کړئ او دا ډیر ضروری ده چې تاسو خپل انفارمیشن او نالج سټانډرډ ډے بای ډے اپګریډ کوئ او ریډي اوسئ خورس خشپتاست غوړم موفق اوسئ کامیاب اوسئ خويندې ورونو خدای پامان